په پیل کې د خبرونو سرټکي. په قطر هیواد کې د چین له سفیر سره د سهیل شاهین لیدنه. په کونړ ولایت کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 15,000 برېښنایي پیژندپاڼو ویشل. او په غزه کې د اسرائیلو د ظلم او نسل وژنې دوام. د پاک رب په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سی شنبه د 1403 کال د لړم 15مه نیټه ده. په دوحه کې د اسلامي امارات د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې هغه په قطر کې د چین سفیر کاو شاولین سره ولیدل. د ښاغلي شاهین په وینا په دې غونډه کې د افغانستان او چین د سوداګرۍ او پانګونې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې شوې دي. د احصایي او معلوماتو ملي ادارې وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په کونړ ولایت کې 1376 برقي پیژندپاڼې او 8330 کاغذي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. د دې ادارې په وینا په دې موده کې په ولایت کې د زیږون 6678 کارتونه او 1000 فوت پارچه هم توزیع شوي دي. د ملي دفاع وزارت وایي د دغه وزارت د بیلابیلو برخو 112 تنه منصوبین د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د ګډې جنگي روزنې له قمندانۍ څخه د 3 میاشتو مسلکي زده کړو له ترلاسه کولو وروسته فارغ شوي دي. د وزارت په وینا فارغینو د هیواد په هر ځای کې د اسلامي نظام خدمت ته چمتوالی ښوولی دی. د کابل په 4 روغتونونو کې د 25 ماشومانو د وړیا درملنې پروسه پیل شوه. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې یو چارواکي ویل چې دا ټولنه د ماشومانو د درملنې پیسې ورکوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وخت په وخت د هغو ماشومانو درملنه کوي چې صعب العلاج مرضونه لري. او په پای کې د الجزیرې خبري شبکې د فلسطین د دفاع وزارت په وینا ویلي چې د صهیونیست یرغلګرو محاصره او هوایي بریدونو د غزې په شمال کې 100,000 ټنه خوراکي توکو، څښاک، اوبو او درملو ته د لاسرسي مخه نیولې ده. نوموړي زیاته کړې چې له څو ورځو راهیسې د سولې خبرې روانې دي. دوی اکثرا د استوګنې کورونه او روغتونونه په نښه کوي. په راپور کې دا ویل شوي چې د غزې په شمال کې د البیده روغتون د اکتوبر له 5مې نیټې راهیسې تیلو ته له لاسرسي څخه مخه نیول شوې او صهیونیست رژیم د ژغورنې ډلو ته اجازه نه ورکوي چې قربانیان د هغه ځایه راوباسي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.